سوچ وکړه د یو داسې جیل په باره کې چې هغه په زرونو ایکړو کې خور شوی دی. له دغه جیل نه د وتلو اندازه بالکل نشته. دغه کې هر ټیم د مرګ خطره وي. د کهانۍ شروعات کیږي د نن نه په زرونو کالو مخکې کله چې انسانانو ځمکه پرېښوده یو بلې دنیا ته لاړو او ځال له یې د ژوند تېرولو استوګنې شروع کړې. په دغه وخت داسې ځناور هم و چې هغو ته د انسانانو نه ډېره زیاته خطره وه او په دغه ټولو خلکو به یو سرکار راج کوو. د دې نه پس موږ د ټاټې نومې په ځمکه وینو چې هلته انسانانو ځان له یو بېله دنیا جوړه کړې ده. دغلته به په هر چا نظر ساتلی کېدو. کریسټي نومې جینۍ هم په دغه قید کې راغلې وه چې د دې سره 10 نور هم داسې قیدیانو چې هغو ته د ملک پرېښودلو سزا حواله شوې وه. ولې دغلته څوک جیل کېده نه، هغه به د ښار نه صرف وتل. دیو به د ښار نه ځکه ویستل چې دیو ته پته وه چې د ښار نه بهر داسې ځناور دی چې دیو به پخپله وخوري او د ملک په پیهړو بدنامي ونه شي. دغه ځای نه به څوک چېرته هم نه شو تښتېدی، نو دې ته به یې ځکه یو کولاو جیل ویلو. دغه 10 قیدیانو د دغه ځای نه د وتلو دپاره د پیراډایس ایرل ته رسېدو کوشش کولو، خو په حقیقت کې تر دغه ننه پورې دغې ځمکې ته هېڅوک هم نه دي رسېدلي. خیر بیا هم کیپټن دیو د ښار اخري حصې ته راویستل چې په دغه ځای کې یو عجیبه ننداره وشوه. کیپټن د ایوي نومې قیدي د سر نه کپړه لر کړه او بیا یې دیو ته د وسپنې یو صندوق راوړو چې په دې کې د دیو د ضرورت سامانو او دیو ته 1 ګنټه ټیم ورکړو چې په ګنټه کې به وزۍ کینې بیا به مو موږ په ګولو وولو. په دې اورېدو سره یوه ښځې چې اخوا دېخوا یې منډې کړې خو چېرته یې د تلو لار نه وه. د دې نه پس هولپ نومې سړي د هر یو د پیژندلو کوشش وکړو چې ځان پې خپل لیډر وګڼي، ځکه چې هغه ته د دې هر څه په باره کې پته وه. هغه مخکې په دې جاخو کې تللی و. په دغه ځای کې ناڅاپه د ځمکې نه یو خطرناک څیز راووتو او خپل ښکار یې وکړ او واپس په ځمکه کې دننه شو. په دغه ځای کې کریسټي وویل چې زه د اولپ سره نه د ایون سره مخکې تلل غواړم. ایون وویل چې موږ به بکسه کولاو کړو، دغه خپل سامانونه به پر ځای وایشو او بیا به ټول په خپله مخه ځو. کله چې بکسه کولاو شو نو هر یو عملې کړه، خو د ایون په لاس صرف یو چاقو راغی. ایون ویل چې ټولو ته سامانونه برابر میلاوېدل پکار، خو په دغه ټیم کې کریسټي باندې حمله کېدلې واله چې ایون ور مخکې شو. ایون وویل که چا هم په یو بل حمله وکړه نو حالات به یې خراب وي. هولپ په دې مجبوره شو د هغو حصه یې بیرته ورکړه او هولپ دغلته واپس ځله دغه څیزونه ورکړه او د دې په بدله کې ترې صرف دغه خالي بکسه وغوښتله. هولپ ښه په خوشحالۍ سره دته ورکړه او په دغه ځای نه روان شو چې په دغه ټیم کې د محل نه اواز راغی چې ټول قیدیان دې وځي. کریسټي او ایون دغه بکسه په خپله ملا پسې وتړله او د دغه ځای نه روان شول. په دغه ټیم کې د محل نه حمله وشوه او ټول ملګري د ونو او د کاڼو شاته پټ شو. ایون ته پته ولګېده چې دا خو اوس موږ ولې پرېږدي مو نه. کریسټي ته یې وویل چې راځه مخکې ځو چې څه کېږي. یو ځان یو سیف ځای ته ورسول او ایون صحیح کړو چې د هغه ملګري هم په هغې پسې را روان دي. بیا کریسټي د ایون نه تپوس کوي چې آیا په رښتیا د پیراډایس نومې په ځمکه یو ځای شته. ایون ورته وویل که رښتیا دغه ځمکه نه وي نو سرکار بیا په موږ حمله به ولې کوله. دغه ګارډز پوره دا یقین و چې ایون به په لاره مړ کېږي. ایون په دغه لار په پیل ځل روانو، خو بیا یې هم دا یقین و چې هغه به ضرور کامیاب شي، ځکه چې څه موده مخکې دی د پرزیډنټ ایزایر و. بل خوا موږ ګورو چې نوی پرزیډنټ کیپټن را وغوښته او تپوس یې ترې وکړو چې دا اډوایزر تر ننه پورې ژوندی ولې دی. خو کیپټن ورته وویل چې تر ننه پورې د دغې دلدل نه څوک ژوندي نه دي راوتلي. دې خوا ایون او کریسټي ته اوبه میلاو شوې چې هغې پې خپل مخ ووینځلو. ایون ناڅاپه کریسټي ته غږ وکړه چې د ځای نه ونه ړقېږي. د کریسټي دا سوچ چې دی زما سره څه غلطه مطالبه کوي، خو ولې په دغه ټیم کې ایون خپله کپړه وویستله او یو خطرناک ځناور راووته چې هغه یې پرې ونیوه. د دیو په لانجه کې و چې کریسټي هم همت وکړو او دغه کیرړۍ د ځمکې د یخ سره کټ کړو او بیا یې د ایون په زخمونو پټۍ لګولې او یو قصه یې ورته وکړه چې زما سره یو ورځ یو ایکسپیکټر رانه غلطه مطالبه وکړه چې ما د هغه خبره ونه منله نو زه یې په جیل کې واچولم. خو په دغه دوران کې د نور ملګري هم را ورسېدل. هولپ ویل چې دغه د وسپنې دا بکس موږ ته واپس راکړه، خو ایون چې کوم هغه کیرړۍ کټ کړی هغه یې د خپل لاس نه تاو کړو او د هغې په مدد سره یې په هولپ باندې حمله وکړه. دا هم پته ولګېده چې هغه اوس د ایون مقابله نشي کولی. دغه وجه یې دیو پرېښودل او دیو ته بیرته روان شول. هولپ د دیو په شا پټ پټ روان شو او غوښتله یې دا چې دیو مخکې په کم دلدل کې ونښلي چې موږ ته پته ولګي چې موږ پرې نه ورځو. دغه دوران کې ایون ګوري چې د ځمکې نه څه واړه واړه دلدلې راوځي چې هغه کریسټي ته وویل چې د دې بکس شاته سمله چې په دغه موقع کې ډېر زیات دغه څیزونه راوختل او په دې ټولو یې حملې کول شروع کړل.
د دیو څه ملګري راښکودل ځمکې ته یې دننه کړل. خو پرزیډنټ د کیپټن نه د ایون په باره کې تپوس وکړو. کیپټن ورته وویل چې د هغه یو خاص سړی په هغه پسې شاته روان دی. د شپې دیو په یو ځای کې ایسار شو او ایون غوښتل چې هغه کرسټي ته خپل ټول حقیقت بیان کړي. خو د ده د قیسې شروع کولو نه مخکې کرسټي ویده شوه چې درې په خوب کې ناشنا اوازونه ولې وکتل او ناڅاپه یې وکتل نو یو ناشنا کیرړي او یو په زرونو مخلوق د دې طرف ته را روان دی. د دیو د واپس را تښتېدلو پر ځای دیو په دغه بکسه کې پټ شو. ډکنه یې بنده کړه چې دغه ټول مصیبت پرې واوړي. خو د دغې مصیبت نه خو بد شو خو ولې د لوښي ډکن ماته شوه. همدغه ډکن دیو د دې وخت دپاره ساتلې وه. next part دپاره چینل سبسکرایب